چې د زر کالو ګناهګاري او د الله تقنطو من رحمت الله په دې کې د الله دومره مینه پرته ده کنه دومره مینه چې د دې مینې څه انتها نشته دی. یا ایها الذین آمنو لا تقنطوا من رحمت الله او جملې ته ګوره زه لږ تفصیل کوم ته ګوره خوند شاید درکې ده. ګوره ټول عمر په ګناه کې تیر دی ټول عمر په شراب او زنا پوډر او فلا فلا کې تیر دی خو الله بیا هم داسې نه وایي چې یا ایها الذین فاسقو یا ایها الذین کفروا یا ایها الذین ظلموا دا نه وایي. الله درته اول نه د مینې اعلان کوي یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاونده ای د ایمان دولت والا چې تعالی مې د ایمان غوندې دولت درکړی لا تقنطوا من رحمت الله زما د رحمت نه مه امیده کېږه زما رحمت ډېر لوی دی ډېر فراخه دی ډېر فراخه دی. الله اکبر کبیره الله اکبر کبیره. بني اسرائیلو کې یو نوجوان او دا نوجوان داسې نوجوان دی بني اسرائیلو کې چې دا کم نوجوان دی د ګناهونو انتها کړې وه د هر قسمه ګناه کړې ده دا په شرابو باندې اړ نو په زنا باندې اړ نو په سود باندې اړ نو هر قسمه ګناه چې ونه دې ځوان کړې وه. دا کلي والا د دې کس ته د ګناه نه تنګ شو چې دا دومره ګناهونه چې دا سړی کوي دا دومره ګناه چې دی کوي د دې د وجې نه خو زمونږ کلی په امن کې پاتې نه شو زمونږ ځوانان په امن کې پاتې نه شو. کلي والا یو میټینګ وکړو وایي دا د دې ځینه بهر وباسي چې وځي د دې کلي نه دا ځوان دې ځینه ویستو دا ځوان لاړو یو ځنګل او په یو ځنګل کې شپې ورځې تېرولې زندګي تېروله ډېره زمانه پرې تېره شوه خوراک ورسره ختم شو چې څه خوري دې طرف ته وکتل انسانان په نظر نه راځي شاته ګوري انسانان په نظر نه راځي مخې ته ګوري انسانان په نظر نه راځي دې خوا ګوري انسانان په نظر نه راځي. کله چې د انسانانو نه ناامیده شو اسبابو نه ناامیده شو اسمان طرف ته سر اوچت کو الله ته هغه ذات چې زما په بخلو باندې ستا هیڅ نه کېږي الله زما په ګناه باندې ستا په باچایي کې نقصان نه راځي الله دنیا والا پرې غوستلم الله دنیا والا وشړلم الله ستا درته راغلی یم منم چې زه ډېر ګناهګار یم منم چې ډېر خطاکار یم منم چې ډېر سیاکار یم خو کریم الله رحیم الله ستا نه ما سوا خو بل رب نشته که نه الله ستا نه ما سوا خو بل بخونکی نشته الله تا نه ما سوا بل مهربانه نشته دی الله. دا جملې وویلې او په دې کې د هغې ځوان نه ساه ووتله او هغه ځوان مړ شو. بس په هغه ځنګل کې یوازې پروت دی. الله موسی علیه السلام ته وحی وکړه او موسی علیه السلام ته وی لاړ شه فلاني ځنګل کې زما یو بزرګ مړ دی هلته پروت دی او د هغې جنازه وکړه او اعلان وکړه بني اسرائیلو ته چا چې د دې بزرګ په جنازه کې شرکت کړی دی الله وی هغه ټول بخمه الله وی هغه ټول بخمه. موسی علیه السلام قوم ته اعلان کوي قوم ته وی فلاني ځای کې یو بزرګ دی وفات دی هغې جنازې لزو او چې د هغې په جنازه کې چا شرکت کړی دی څوک وله لاړ شي الله وی ټول خلک بخمه د ټولو مغفرت کومه. ټول خلک ډېر په مینه او په شوق باندې راغل هغه ځای ته چې راورسېدل ویې کتل هغه ځوان پروت دی چا چې ټوله زندګي په شرابو کې تېره کړې وه چا چې ټوله زندګي په زنا کې تېره کړې وه چا چې ټوله زندګي په موسیقۍ او په غلطو کې تېره کړې وه. خلک چې راغل ویې کتل وی دا هغه ځوان دی. موسی علیه السلام ته وی موسی علیه السلام دا خو هغه ځوان دی چې موږ د علاقې نه شړلی دی د ګناه په وجه باندې د زیاتي په وجه باندې دا څنګه دونه غټ بزرګ جوړ شو. موسی علیه السلام الله ته وی الله په دې راز خو مې لږ پوهېږي که نه دا څنګه دومره غټ ګناهګار دومره غټ بزرګ څنګه جوړ شو. الله ورته ویل او ستاسو خبره هم ټیک ده چې ډېر ګناهګار و خو چې کله د دې ځان قدن و هغې نه مخکې تمام دنیا ته نظر واچو څوک په نظر رانغل اخر ما ته آواز وکړو الله ته غفوري الله ته رحیمي الله ته کریمي خو ته مې ونه بخې الله چېرته لاړ شم چا ته آواز وکړم. موسی علیه السلام ته الله ویل الله وی زما د په خپل عزت قسمي زما د په خپل جلال قسمي دا خو د خپل ځان د بخښنې خبره کړې وه خو د تمام دنیا د انسانیت د بخښنې خبره یې کړې وې د دې په وجه مې تمام دنیا